رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ویزه د خپل تر د لور پکور کې ودوم ام هانه دا د حضرت علی رضی الله عنه خور وا او حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی ورسره میکائیل علیہ السلام او دی پکم رالل دی بر پچت را کوش په دروازه نه دی راغل چت کولاو شو او دوی تلان دی رالل رسول الله مبارک تخی چې وګورا مونږ په چت رالو چت کولاو شو نتی خور را پریوتا نتی دوڑا را پریوتا حالانکه خو کچه چتون او لنٹر خونو کچه چتون دی خور پی پرتا دا د کجورو پانے پی پرتی دی سانگی پی پرتی دی نو چت کولاو شو نه سانگا پریوتا نه پانا پریوتا نه د کجوری دا اغا چه کم سانگی دی دا اغی یو ٹوکلا پریوتا نه دوڑا رالا نه خور رالا و تخی خدای پاک لکه دا یو ناشنا شی دیولی دا یو ناشنا سفر و در سر اس کیگی او دا برنا پا چت رالل اشارت دیتا رچه دا اسمان چت برتا کلاویگی برا بازے اشارت دیتا رہے کہ سنگ دا کولاو شو دارنگی بدی دا سینہ اس حشق صدر بدی کیگی او سینہ بدیم کلاویگی او برا بدی سفری نو حضور پاک را پاسو او په دروازه باندې وست نیغه بوت حتیم تا حتیم د بیت الله صدا د بیت الله نه لکبار پاتې شوی الته بوت او په حتیم کې ولا پریشن او کده سینې شق صدر وتوي دا د حضور پاک مبارک سلور کرته شوی سلور کرته دا پریشن شوی یو دل دا حضرت حلیمه رضی اللہ تعالی عنہ کرو حضور پاک معشومو چه التا دا پریشن شو دا سینہ یو دل دلسو کالو چه دا پریشن شو دے یو دل چه کل نبوت و پیغمبری و تمیلاوی دا پا غار حرا که دا پریشن شو دے او یو دل دا چه اس معراج تزی نو دا پریشن شو حضور پاک فرمائی که سمر سامانو دے ټول د جنت نراوڑو اگه که چه کم چاڑا و قینچی استعمالی دل او اوبه د زمزم نراغشته وی عالمان د دین معلومی چه پا مخ د زمک و پا اسمانونو پا جنتونو که د زمزم د اوبون قیمتی و بنوری نشته دی ولی چه سامان د جنت نروڑی نو اوبه د حوض کوثر امروڑی شوی د جنت نا لیکن اوبه د زمزم استعمال کلی د زمزم و با قیمتی و بدی ذکر دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام داغا بچی اسماعیل علیہ السلام د خپې د زمکه د برولو د غزارنا او سو کوئی چې وسره جبرئیل علیہ السلام په وزرم د زمکه والدا نو دا غینه د وبره پیدا شوی دا قیمتي وبن نو حضور پاک فرمایي د دې مره دا قوت چیرې د دینه د خېټه پورې د خېټه د بری سی پورې د ازیر الوشلا او زړی را لروس خو نه په درد پیغم نه په خوک پیغم نه وینشتا زړی را لروس د زمزم په بوې صفا او وینځ صفیک او بیا یو کاسوا هغه د علم او د حکمت نه ډکه واغې پکې دنه ورواړوله وی زما دا رګونه ډک شو تر مره پورې مې دا رګونه ډک شو او بیا زما دل واپس په خپل ځای کې خاون او لا سے پراخ کا واپس جوړ شو ولی الله سره ملاقات کوي نو د پیغمبر علیہ السلام کې د ځل نورم لک مضبوط شي او ټیټ شي او کلک شي وی چې شق صدر رالو کو د حتیم نه بار وته نو ساروی اروسته د قچر نه راکوټه و د خر نه غټ براق لفظ ولا استعمال شوی تک سپین براق وته ولی وی رنگ داس سپینو لکه د برېخنا پشان پړقېده او یا سفر داس تیزو لکه د برېخنا پشان وی چې سنگ پاغه براق ماته وی پدې سور شو سورېدم نو د مستی وکړه د براق نو حضرت جبرئیل علیہ السلام ولا ټونګه ورکړه ابي محمد تفعل هذا تابان ته د حضور پاک د محمد صلی الله علیه وسلم سره دا نخری کې والله ما ركب قبله احد قبله خیر منه قسم دې کړه دې نه مخ کې پتا
ددنه بهتر انسان سورلی کړي ددنه غوره انسان پتا را دی نه مخکې نه دی سور شوی او نه به ددنه غوره انسان پتا را دی نه رستو سور شي نو ته په محمد باندې صلی الله علیه وسلم دا نخرې کې خوشحاله چې دې در باندې سورلی کوي نو چې داسې ټونګې ورکړه نو براق داسې شو فرفض عرقا خولې ته اوبې دی او سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې چې هغه براق جبريل علیہ السلام ته وی چې زما خو یو درخواست دی کنه دا مستی مې ونه یو درخواست مې دی ا درخواست مې دا دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کوم چې په جنت کې ما خپل سورلی وګرځي چې ما قبول کی رسول الله مبارک او فرمایل ما ته قبول نو دا حدیث نه دا معلومیږي چې پیغمبر علیہ السلام په جنت کې په دغه براق ګرځي سورلی مکه جنت کې د سورلې ضرورت نشته جنت کې خو چې څوک کم دی تدان رسول غواړي د سترګې پرب کې برسېږي لیکن دا د انسان د پاره بعضې شي ته دی انسان اوسم ډېر خلک یې اسونه ساتلي او په هغې چکرې لګوي حالانکې د لینډ کروزرو مالکان او د قیمتي موټرو مالکان په دې عربو کې د عرب څونه مالدار دي جزونه دي خپل جزونه د بعضې خلکو او قیمتي موټرې دي لیکن اوسم اوښانو باندې سورېږي او غلی او خون ولا ورکوي او اسونو باندې سورېږي او هغه غلی خون به ورکوي نو د خون دپاره به خلک په جنت کې په دې سارو باندې سورېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایي وی په جنت کې به د سور یاقوت یو اس انسان الله لورکي د سور یاقوت تک سور به د یاقوت او وزرې به وي وزرې او چې کم خوا ته دې زغلول غواړې او الوزول یې غواړې نو هلته به پتا رسول کوي هلته به دې رسوي په هغه براق باندې رسول الله مبارک سور شو او حضرت جبریل علیہ السلام شاته ورسره سور شو زمونږ په دې وطن کې بعضې خلکو په پوسټرو باندې د یو فرضي براق یو نقشه جوړه کړي او خلکو په کورونو کې لګولې دي یو فرضي غوندې تک سپین د اس په شکل باندې یو څاروی جوړ کړي او مخې ولا د خشته جینۍ جوړ کړي او لیکلي چې دا براق دا ډېر ظلم دی ګورئ ولی پیغمبر علیہ السلام په داسې څاروي باندې سور شوی چې هغه د جینۍ په شکل دا خو د پیغمبر په شان کې ډېره غټه ګستاخي د حد تک دی دا د کفر شی دی د کفر چې چام جوړ کړی دی دا بالکل د کورون نه وشلوی دا وشلوی وسودوی ختم کې پیغمبر دا شان دی چې هغه به د جینۍ په داسې څاروي باندې به سورېږي چې د هغې مخ د ښکلې جینۍ وي د خشته جینۍ په شان دی په هغې به پیغمبر سورېږي یعنې د جینۍ او د څاروي مخ د جینۍ وي او وزرې وله جوړې کړي د ځانه د قسته په دې دا بعضې خلک تصویرونه خرڅوي او پوسټر یې پرې خرڅوي دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده دا قسمه پوسټر یې ورې ونه ساتئ بعضې خلک هغې پوسټرو ته ځای په ځای په کورونو کې لګولي د برکت دپاره دا براق دی براق پیغمبر په جینۍ سورېده عیاذا بالله توبه دا خو د پیغمبر په شان کې ګستاخي اوس په بعضې ځایونو کې پوسټرو کې بعضې پوسټرې جوړې شوي دي چې په هغې کې د حضور پاک قبر جوړ کړی بعضې پوسټرې شته پکې د نبی علیہ السلام غټ قبر یې جوړ کړی دی او شین غلاف یې پې د پاسه اچولی دی او لیکلي د حضور پاک قبر دا ظلم دی ظالمانو جوړ کړی د پیغمبر مبارک قبر پوخ نه دی کچه دی او د حضور پاک قبر چا لیدلی او چا وله تصویر ایستی دی د رسول الله مبارک د قبر نه غټ دیوال تاو دی دا بادشاهان چې ورځي د هغه دیوال نه پورې غاړه ورځي په هغه دیوال باندې غلاف پروت دی د دمره پکې ځای نشته چې دا ګوته پکې قچی وردننه کړي اوسني تاریخونه چې کم سعودي علماو لیکلي دي نو اوس هم هغوی په قبرونو کې اختلاف دی چې د قبرونو نقشه څنګه ده پته نشته وایي دا ډېر مخکې د ترکو په زمانه کې پیدابر دا ګمبد جوړ شوی دی او سلطان نورالدین زنګي هغه دا بنیادونه ورله د سکې جوړ کړي دي او بالکل مکمل مضبوط دیوال دی د سترګې چې ورته نږدې م کې داسې د قچۍ برابر د ویښته برابر رو پکې نیسي چې چاته قبر مبارک ښکاره شي
نو دا فرضی قبر دی، یا د چا بل ولی قبر بی، یو د نیک انسان قبر بی، نو خلق و تلیگلی دا د پیغمبر قبر. اسی تاسو نه تپوس کوم چې دا عام انسان قبر یو ته دا د پیغمبر قبر دی، عام انسان ته پیغمبر وی دا کفر دی کنه دی؟ و دا من خلق نه پویږي فرضی قبر دی، دا بل چوتا وی دا د پیغمبر قبر دی، د حضور پاک قبر. ظالمه د حضور پاک د قبر نه خو د سعودي باچا نه دی خبر، هغه تم پته نه لګي، د مدینه منوره امام هم ته نه دی خبر، هغه نو غټ دیوال دی بره ګمبد دی، او دی لیکلی دی پردی قبر دی، خدای چې د بل چا دی، دا هغه تصویر است دی ودا د حضور پاک قبر. او په دې فیسبوکونو په دې موبایل هم خلک یو بل تلیږي، نو چې پردی قبر دی یو امتی قبر، او ته دا د پیغمبر دی، نو امتی ته پیغمبر ویل کفر دی، کفر کفر، دا ظلم. تصویرونه ما ساته، دای چا تصویر ما ساته. بعض خلکو د خپل پلارانو تصویرونه ځان ته لګولي دي، او بعضو د خپل پیرانو صاحبانو تصویرونه لګولي دي، او بعضو د خپل استادانو تصویرونه لګولي دي. یا ساته حضور پاک فرمایي لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب او تصاویر، وی چې په کوم کور کې سپی وي، درې سپی خیر د ساتل شي، یو د سوکې د پاره سپی، یو د ښکار د پاره چې په ښکار کې هغه سپی، یو ګډو چیلو سره سپی ګرځي، دا درې د اجازت ته باقی سپی چې په کور کې ساته د رحمت فرشته باندې نو کوم فرشته به پاسي د قهر او د غضب. او چې تصویر په کور کې پروتي د رحمت فرشته خو نه راځي، نو چې ځن کدن دی او ساده نوځي څوک به وباسي؟ د غضب فرشته، د قهر. نو د براق د غیر زیروح تصویر لکه د غر جوړ کې، د کوټې جوړ کې چې د انسان شکل پکې نه، نو دا بیا خیر. یا هغه تصویر چې د میاس کې کټ شوی لکه شناختی کارت له خلک جوړ کی، یا پاسپورت له خلک جوړ کی، دا ضرورت. یا پنوټ دا تصویر دی، دا ضرورت دی. یا دا سی واړه تصویرونه هم په بکس کې پټ ساته، دې لپاره د ساتلې کې پاسپورت ته مجد شو، یا شناختی کارت ته، یا حج ته ځم، یا عمرې لازم، یا مثلا په امتحان ورکوما، نو دا امتحان په فارم هم د تصویر ضرورت دی. نو دا تصویر جید د خو نیمه کې به پرې شوی، چینی مکی پریوی هم بے اخکارن ساتے پٹے ساتا. نو دقا براق باندے حضور پاک مبارک سرش فرشتے و سلام دی گوانے، او جبریل علیہ السلام شاعت ورپسے سور دیں. ندین عالمان معلومی چی جبریل دا دیر الوی مرتبه قاون دا فرشتہ دا، دیر الوی رتبه دا و دیر الوی مرتبه دا، لیکن پیغمبر مبارک مخی دیو جبریل شاعت دا. بلکہ بعض علماء لکلی دی کہ جبریل علیہ السلام دا حضور پاک کا غریقاب لی ولے دے، روان شو سفر شروع چی اوزے تور سیدل، نو جبریل علیہ السلام ساروی ادراو، او حضور پاک تاوی ویدل تا دو رکاتا منزو کا نفل، چی نفل اوکل تپو سیتیو کا ویدل دیزے پتہ رتاو لگی دا چی دا کم زیدی وینا ویدل ستا دا حجرت زیر دل تبتا حجرت کے یسرب وتاوی. بیا یو ځای پورې سفر وکړه، چې سفر یې وکړه نو کوزې کا وی دلته دوه رکعاته نفل وکړه، دوه رکعاته نفل یې وکړل. وی په دې پوه شو چې دا کوم ځای دی؟ وی نه، وی دا هغه ځای دی وادي تور، وادي مقدس، انک بالوادي المقدس طوى، وادي طوى وتوي د کوه تور په ویخ کې. دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې حضرت موسی علیہ السلام سره الله خبرې کړې او نبوت او پیغمبري ولا ورکړې. هغه ځای ته زم تل اندانی زحمت امرا سره د کوه تور په ویخ کې دا ځای د مسلمانانو جمعه تم دی پکې، او د عیسایانو عبادت خانم دا، او د یهودیانو عبادت خانم دا پکې. او هغه اونه اوسم شتا چې کومه اونه کې موسی علیہ السلام تراناخ کارا شوی وا، او موسی علیہ السلام لال او بیا وصل الله خبر وکړي انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوى. بیا چې سمند سفر نو وتوی ادریگا ساروی ادراو، وی دلتم دو رکعات او که دو رکعات او که نو تاسو ته که تا ته پته ولګی چې دا کم ځای دی؟ وینا وی دا د شعیب علیہ السلام ځای دی، مدین. بیا په مزلو کې یو ځای کې براق ادراو، وی دو رکعات نفل وکا وکړل، وی تا ته پته ولګی چې دا کم ځای دی؟ وینا وی دا بیت اللحم دی، هغه ځای چې کم ځای کې عیسی علیہ السلام پیدا شوی. عیسی علیہ السلام د مور نه پیدا بغیر د پلار نه د خدای نه خو.
بیا په سفر نو چې سفر یې پیو کا نو یو ځای ته ورساو وی دلته اوس کوز شه نو چې کوز یې کا دا د بیت المقدس جومات بیت المقدس دا غي جومات حضور پاک فرمای وی دغه ځای کې ماته یو بوډا سړی ولاړو اشارې راکولې او یو بوډۍ ښځه واغې اشارې راکولې وی ما ته جبریل علیہ السلام وی چې دی ته مو درېږه نیغ زه وی نیغ تیر شو وی ما ته وی چې دا دې وپېژن چې دا بوډۍ ښځه څوک وه ما وی نه وی دا دنیا وه دې ته ځان تمایل کولې خو ما تا ته وی نیغ ته ځه او دا بوډۍ چې تولید په کم شکل کې وه عمر یې ډېر پاتې دی که لږ وی نه ډېره زیاته بوډۍ وه لږ عمر یې پاتې وی د دنیا دومره لږ عمر پاتې رو دومره ډېر یې تېر شوی وی چې څنګه د دې بوډۍ ستا په ذهن کې کم عمر دی وی دومره د دنیا عمر پاتې دی او دا چې کم سړی دی ولید او تا ته اشارې درکولې چې راتاو شه دا سړی دی وپېژن ما وی نه دا مې ونه پېژن وی دا شیطان ته ځان ته رابللې وی بیا چې څه مخکې لاړو وی سړي ولاړو وی هغې ما ته وی السلام علیک یا رسول الله ما یو علیکم السلام بل آواز راکه السلام علیک یا نبی الله د خدای پیغمبر پتا دې سلام بل آواز راکه السلام علیک یا آخر الانبیاء اے د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبره پتا دې سلام وی ما ته جبریل علیہ السلام دا دې وپېژندل ما وینا وی دا یو موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام او عیسی علیہ السلام پته سلام واچه او ای پلار می موسی علیہ السلام په قبر کې مولید داغه په قبر تیر شم په قبر کې په مانزه ولا وی درې پیاله راته پیش وی بلکې بعض علما وی سلور پیاله یو پیاله د پيوه اعلی صفا په بل پیاله د شراب و علماء وی دا هغه شراب چې نشه پکې نه و بل عالم مثال کې مده او درېمه پیاله دا د اوبو او سلورمه چې څوک وی سلورمه پیاله و نو دا سلورمه پیاله د شاتو حضور پاک فرمائی وی ما دا پایو پیاله واغشتا و قبول مکلو مسکلا وی ما تا جبریل علیہ السلام او فرمائل هدیت للفطرہ ستا ہدایت یو دین حقت شوید تا و ستا امت با دی حق دین قائم یہ که خیر انشان او کدا شراب دی غشتے وی نو امت با دی طول گمراه شوید څنګه د عیسی علیہ السلام امت گمراه شو او د عیسی علیہ السلام د زمانه نه سموده پس هغه عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی وي وینا د خدای زوی او چا پکې بیبي مریم ته د خدای خزا وي اعاذن بالله او څنګه د موسی علیہ السلام امت من حیث الامت ټول گمراه شو او زهر علیہ السلام ته د خدای زوی نو ست امت بم گمراه شوی او کچرته دا د پيو دا د اوبو پیاله دی غشته وا د صفا اوبو نو امت بری دنیا تمایل شو ټول عمر بر دنیا پسې شوی یو شا اوس خډیر دنیا پسې روان دي خو سپکه الله طرف تمشتا څا خیرت طرف تمشتا څا لګیا دي هم دغه دنیادار ول دعوت د الله د طرف ورکي او دغه دنیادار ته وی چې بچي عالمان جوړ کې په بچو حفظ وکي او کچرته شاته غشتیو د دنیا دا جون بستا او ستا امت د ډیر زیات خوګو او د آخرت او د جنت جون برته تاریخ کانه ده نو پیدا وسکل او پیدا واغشتل بس یریګه ما خوشاله شه چې امت بر تر قیامت پورې په هدایت ان شاء الله دا سردل بستا په امت کې تر قیامت پورې موجودي چې الله به مدد کوي او په حق روان ولاړ وي وی براق ادرو وی الته یو تیگا و پاغا تیگا کی سوره بندو جبریل علیہ السلام پاغی کے گتاو منڈلا شاڑا خورا پکے پرتاوا نو آغا سوره کولاو براق راوستا
او په هغه سوري کې د هغې پړې ورکه ویې وی ما ته وی چې راځه جومات ته دننه شه وی جومات ته یې بوتلم وی چې بویه تلم جومات ته نو جومات ته خلک راغونډ شو دا جومات ډکو زما د راتلو نه مخکې ډک شوی وی زه د مټه ونیوم د ګوتې نه او لومبي سفلی بوتلم وی زما دا خیالو چې اوس به څوک امامتي به کوي ما ته پته نه وه دې کې یو کس بانګ ووی او یو کس اقامت وکړي ما وی امام به مخکې مونځ کوي وی ما ته جبریل علیه السلام وی ور مخکې شه امامتي به ته کوي دې ته تحیت المسجد وایي مخکې شه دوه رکعاته مونځ دې خلکو ته وکړي وی دوه رکعاته مونځ مې دې خلکو ته وکړي وی سلام مې وګرځاو وی ما ته جبریل علیہ السلام وی چې دا خلق دی وپېژندل چې دا څوک دی ما وی نه وی دا د آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې تقریبا 1,40,000 پیغمبران دي ټولو تا پسې مونځ وکړه رښتیا ووایه د حضور پاک د دې نه لوی سعادت بل شته د نبوت نه پس څومره لویه خبره ده امام النبیین شو د ټولو پیغمبرانو امام المرسلین د ټولو رسولانو امام ټول ورپسې ودرېدل حضور پاک مخکې شو په خدای قسم دا ډېره لویه لویي ده چې خدای حضور پاک له ورکړي دا ډېر لوی عزت دی چې څومره په پیغمبر علیه السلام تکلیفونه تیر شوي او لري ولا خلکو په شا باندې چولي او پیروانونه ولا خلکو په شا چولي ټول تکلیفونه لړل ختم شو دی سره وی بیا جبریل علیه السلام د سټیج نظامت کو دا خلک چې راغواړي نو آدم علیه السلام یې راوغوښت هغه کېناست تقریر یې شروع کړ مختصر الفاظو کې څه تقریر یې وی د خدای حمد ادا کړ پیغمبران د خدای حمد کوي الله له حمد دی او الله له ښکلي صفتونه دي هغه الله چې دی بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی دومره د قدرت خاوند او بیا زه په جنت کې وصول یم او بیا زمانه پیغمبران پیدا کړي دي دنیا مخلوق زمانه پیدا کړي او زه غوره کړی ما د ټول اولاد د نیککتوب د پاره بیا جبریل علیہ السلام نوح علیہ السلام ته آواز وکړو نوح علیہ السلام پاسې د خدای صفتونه وکړه وی زه هغه پیغمبر یم چې قوم زما مخالفت کو نو خدای ټول په دریاب غرق کړل او دویمه دنیا خدای زمانه روانه کړه نو دا ټول پیغمبران زما په بچو کې دي او زه خدای د خپل عذاب نه وساتلم په کشته کې بیا ابراهیم علیہ السلام راوغوښته ابراهیم علیہ السلام هم د خدای صفتونه وکړل چې خدای له حمد دی الله له صفتونه دي هغه الله چې په مې اور ګولې ګلزار کړی د نمرود اور ته پرېوتم او اور ګولې ګلزار تکلیف یې رانه کړ هغه الله اتخذني خلیلا چې دی خاص دوست نیولم په دوستانه هغه الله چې مال خدای پاک ډیر په دنیا کې برکت او عزت راکړي زما په لاس خدای بیت الله او بیت المقدس جوړ کړي بیا حضرت موسی علیہ السلام وغوښته موسی علیہ السلام هم د خدای صفتونه وکړل چې د الله صفت کو محمد ویم هغه الله چې زما دشمن زما پړوان دی په بحر قلزم کې غرق کړ او ما له خدای د فرعون د لوی لښکر نه نجات راکړ نور صفتونه یې وکړل الله عیسی علیہ السلام هم د خدای صفتونه وکړل هغه هم راوغوښته چې زه الله بغیر د پلار نه پیدا کړم صرف د مور نه هغه الله له ثنا وی او زه جمدی جال اوچت کړم اسمان ته د خدای صفتونه ادا کړل په آخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته حضور پاک فرمای امام د خدای حمد ادا کړ او ډېر ښکلي صفتونه مې د الله وکړل الله په خپلو صفتونو خوشحالیږي ښه د الله حمد وایه تاسو
کلم چې جامه خدای درکې او نعمت خدای درکې نو د خدای حمد وای الحمدلله. که ته بیمار او خدای روغ صحت درکې، ګوره دا بیماری او دا روغ صحت خدا خدای په لاس کې. قسم دې داسې بیماران هم ولیدل چې معمولی بیماران وي او ډس چې ته مړ شي، او داسې هم ولیدل چې ډاکټر ورته وایي ستا علاج نشته او خدای پاک یې جوړ کړي. روغ صحت د خدای په لاس کې. نو د خدای حمد وایه، د خدای شکر ادا کوئ. لازیدنکم وی الله وی چې زما شکر ما ادا کو نو زه به دله نورم زیات کم دا نعمت، دا صحت به دله نورم زیات. جامه خدای درکړه، بچی خدای درکړه، کور خدای درکړه، عزت خدای درکړه، مال خدای درکړه، خوشحالی خدای درکړه، په ټولو کې به وایه الحمدلله. په دې الله خوشحالی کی. ما وی د خدای صفتونه وکړه او د الله حمدونه مې وی ډېر زیات مې وی او څنګه صفت کوي. ما وی د هغه الله صفت کوم چې د ټولو پیغمبرانو په آخر کې را لېږلی. ختم نبوت د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی، نشته او نه به راشي. دا زمونږ عقیده ده، د ایمان سره تعلق لري. زه اخر کې د ټولو پیغمبرانو آخر کې راولېږل. هغې الله له حمد او صفت ویم. ګوره دې ته ګوره اوس چې د قیامت په ورځ به ټول پیغمبران زما د جنډې لاندې ولاړې. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران آدم علیه السلام دا هغه نه واله عیسی علیه السلام پورې دا ټول به د رسول الله مبارک جنډې لاندې ولاړ. ټول به پیغمبر مبارک ته راځي چې سفارش وکړي. زه به سفارش کوم د مخلوق د امت سفارش به کوم. دا حمدونه مې وویل. دا بیت المقدس کې 2 رکعاته منځ شو. څومره لویه خبره، څومره عزت دی. مونږ د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې آخر الانبیاء د ټولو پیغمبرانو اخیری. بل صفت دا چې خاتم النبیین والمرسلین د ټولو پیغمبرانو بالکل اخر. او بل صفت یې څه دی؟ امام الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو رسولانو امام. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو واقعه لیکلی معرف القرآن. دا ما چې کوم آیات ولوست د دې آیات په لاندې دا لیکلی چې د ابو سفیان نه هرقل د روم بادشاه او هغه د حضور پاک متعلق معلومات اغشتل. نو ابو سفیان هغه وخت کې لا مسلمان شوی نو، دا کافر. نو هرقل ته وی ګوره اوسې سموده مخکې یو بله دعوه کړې ده. وی څه دعوه کړې ده؟ هرقل ورته وی د روم بادشاه لکه اوس د امریکې بادشاه چې وی زه په لږ وخت کې بیت المقدس ته تللی یم او بیا راغلی. هرقل ورته وی دا په ویښه وی؟ وی او په ویښه وی چې زه په ویښه تللی. نو د هرقل شاته یو بوډا سپین ږیری د هغوی د کتابونو مولا. نو ابو سفیان ته وی چې ابو سفیانه دا کله یادی؟ په کومه میاشت کې یادی او په کومه شپه یادی چې تللی؟ هغې خو دا ټوکو ټقالو دپاره وی وی دا په پلانکې میاشت کې او په پلانکې شپه. هغه بابا هرقل ته وی صاحب دا ټیک وی دې ته راغلی دی بیت المقدس ته. وی تا ته څه پته لګي؟ وی په دغه ورځ کې دا دی کومه ورځ او کومه میاش او شپه یادی وی د بیت المقدس خدمت ما کو. اصل دا بیت المقدس راجح د بیت المقدس هم ویلی شي. د بیت المقدس خدمت ما کو. نو وی چې خلکو منځ وکړ ماسخوتن او تلل نو زه لاړم ما دروازې بندولې. نو چې کومه مرکزي دروازه وه مې بندوله نو نه بندېده. په جومات کې خو قیمتي سامان پروتو. ما وی دا خو کولو پاتې شي غل د شپې رانه شي غلا ونه کړي. نو لاړم ترکان پس امې راوست. ما وی دا دروازه نه بندېږي. ترکان ځان سره سامان راوړ چې ویې کتل نو د دې تنبې د پاسه پخوانه تاسو ته پته نه لګي
او پخوا به دا چوڑ تنبې به وي د په لاره داسې لکه د چوڑ به وي بره به یو تخته وه بره پلنه تخته به اوس هم زړو کورونو کې شته بلکل داسې بره تخته به و یو به لاندې و نو په هغه ور کې به بره داسې یو چوړ غوندې و او یې په تخته کې په سوري کې ورکړی و او یو به لاندې و قبضې به نه وې او به پکې هغه چوړ به تاوېده نو یې ما ته ترکان وی چې دا بره کومه تخته ده نو دا په دروازه راښکته شوې ده نو دا تنبې نیولې او بره پې د دیوال زورم دی نو دا اوس نه کېږي دا به د سبا په رڼا کې دې سره ګورو دا پله به تې اوچته و پله ورته دا به اوچته و چې دا چوړ خلاص شي نو دا به بندېږي وی بس د لاړم کور ته وی سار کې رالم او دروازې ته مې وکتل داسې مې ګوتې یوړې دروازه کولاو شوه بنده شوه چې مې وکتل ټیک ټاک ده زه حیران شم چې خدایه بېګا خدا نه بندېدل په ترکاڼ هم نه شوه بندولی او اوس دا دې بندېږي کولاوېږي وی چې بار ته ووتم نو هغه تیږه چې مخکې به پیغمبران راتلل او هغوی به پورې خپل څاروي تړل وی هلته چې مې وکتل نو هغه تیږه کې چې کوم سورې و او پیغمبرانو به خپل څاروو پړې په هغې پورې تړه هغه سورې کولاو شوې و او پړې به پورې هم تړلې و د پړي هغه داغ پې د پاسه پروت او د تیږې خوا کې د څاروي د خپو نښې م وې او خاشړم پراتو بس ما وی دا د خدای څوک نیک بنده دی جومات ته د شپې راته نو په دې وجه دا دروازه یې زما نه کولاو پرېښې ده اوس ګوره که دروازه بنده م وي نو فرشتو کولاولی شو دا څه مسله نشته چې جبریل علیه السلام په چت راکوزېږي نو دروازه نشي کولاولی څه لیکن دا خدای دې مخلوق ته ښودله چې پته دی خلکو ته مو لګي دا د هرقل ته پته ولګېدله بوډا بابا ورته وویل چې دا داسې شوې ده وی ما وی د خدای څوک نیک بنده راغلی دی نو چې دا دی وی چې دا پیغمبر راغلی دی د آخرې زمانې او دی کې مونځ کړی دا ټیک وی دا نښې ما لیدلی دا لوی سفر د حضور پاک مبارک دا لویه معجزه ده ګوره معجزه څه ته وایي معجزه دې ته وایي چې داسې یو کار د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق چې هغه د عقل نه اوچتې عقل یې نه مني دا عقل مني وی براق به څونه سفر کو وی چې کوم ځای به نظر لګېده هلته به یې خپې خاوده په ډېر لږ ساعت کې په څومره ساعت کې دا سفر شوی دی قرآن شریف کې الله فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا هغه ذات ته هر عیب نه پاک دی چې د شپې خپل بنده بوتلی لیلن زمونږ دا طالبانو اسرا خو اسم د شپې تلو ته وایي وی دا لیلن ته پکې څه ضرورت دی دی ورته تجرید وایي تجرید به پکې کوم دې کې اشارت دې ته وي دا تنوین د تقلیل چې د شپې په ډېره معمولي څه کې پیغمبر مبارک دا سفر کړی ډېر لږ ساعت دا معجزه موسی علیہ السلام په قبر کې ویني موسی علیہ السلام هلته په دغه کې ویني په بیت المقدس کې ویني او دا پیغمبران دلته ویني او بیا چې اسمان ته خیږي هلته هم د دې پیغمبرانو سره ملاقات کوي دا ټولې معجزې دي د هغې پیغمبرانو معجزې دي او د حضور پاک هم معجزه ده او الله قرآن شریف کې وایي که څوک وایي چې دا به څنګه یو دا خو داسې ده او د ایمان نه به خلاص د شپې یې بوتلی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او ډېر لرې جومات ته مسجد اقصا بیت المقدس جومات ته وایي لنریه من آیاتنا موږ دې سره پاره خپل مضبوطې نښې ورته ښایي الله قرآن شریف وایي انه هو السمیع البصیر الله اورېدونکی هم دی چې څوک کوم ځای کې خبره کوي او اواز کوي نو الله پاک د هغه اواز اوري او الله لیدونکی هم دی هر ځای کې چې څوک په کوم ځای کې دی که ځمکه کې دی او که په تیخانه کې دی د الله نه څوک غیب نه دی الله یې ویني هم نو دا یو سفر شو د بیت الله نه ونیسه تر بیت المقدس پورې دې ته زمونږ طالبان اسرا وایي د اسرا سفر د شپې دویم سفر د بیت المقدس نه واله اسمانونو ته دی اسمانونو نه پورته د الله د عرشه پورې
او بیا جنتونه هم لیدلی دي او دوزخونه هم لیدلی دي او د پیغمبرانو سره ملاقات هم شوی. نو دا دویمه حصہ دا برته آینده جمعه ویم انشاءالله. او بل په دې معراج کې چې کوم حکمتونه دي په دې غټه معجزه کې، نو انشاءالله العزیز که موقع و خدای جون راکړه نو اب هم درته ذکر کوم. خو تاسو به د دې نه څه اندازه لګولې چې پیغمبر مبارک له خدای څومره لوی شان ورکړی، دا اندازه به تاسو لګولې. او د پیغمبر لویه معجزه به هم ستاسو ذهن ته راغلې او په دې به هم پوه شوې چې د هر تکلیف او د مصیبت نه پس خدای راته راولي او خدای خوشحالي راولي. چې څومره تکالیف په حضور پاک تیر شوي نو خدای ولا داسې سفر ورکړي چې د پیغمبر مبارک نه هغه ټول تکلیفونه او هغه مصیبتونه او غمونه ختم ویر شي. نو حضور پاک فرمایي چې دروازه کولو شو نو په لومړي اسمان کې مې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو. آدم علیہ السلام ما ته جبریل علیہ السلام پہ واچوا، ما وی السلام علیکم ورحمت اللہ. دا سوک دے؟ وی دا آدم دے، دا ټول انسانیت نکا. چې ما سلام واچو هغه جواب د سلام وکوي نعم المجيء جاء، ډیر خ مل مراغله دے. او بیا ما ته سوې دوه راته وکړه او بچي راته وي بچي مرحبا بالابن الصالح والولد الصالح. زما ډیر ښه بچی دی او ډیر ښکلی زوی مې دی، هغه ته د هرکلی او په خیر علي په بچي یاد کړه. خو لیکن چې ما وکتل آدم علیه السلام ته ښي طرف ته بلاک روحونه په شکلونه د روحونو شکلونه او ګس طرف ته روحونه او د هغې شکلونه او ښي طرف ته یو دروازه م وه او ګس طرف ته یو دروازه وه. نو چې ښي طرف ته به وکتل نو او به خندل خوشحاله بشو، او چې ګس طرف ته به وکتل نو او به جړل خفه بشو. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو دا خلک څوک دی او دا خاندي جاړي ولې؟ وی دا ښي طرف ته د هغې بچو روحونه دي چې دا به جنت ته ځي، او دا چې کومه دروازه ګوري دا د جنت دروازه ده، دا د علیین دروازه ده. نو دی چې دې بچو ته وګوري نو خوشحاله شي، دروازې ته وګوري خوشحاله شي چې زما دا بچي په دې دروازه کې خیري جنت ته دي. د بچو په خوشحالۍ نیکه خوشحالېږي. او دا ګس طرف ته ستا د هغه بچي دي چې دا به دوزخ ته دي. او دا مخامخ دروازه چې دا کلکې ده بدبویه کلکې، د ښي طرف کلکې نه خوشبویي را روانه وه او د ګس طرف ته کلکې نه بدبویي را روانه وه. دا د دوزخ کلکې ده، دا بچي به دوزخ ته دي. نو چې دی د خپلو بچو ته وګوري نو دی خفه شي چې زما خو نوسي دي که نه په نوسو خلک خفه کېږي، دا به په دې کلکې دوزخ ته دي. دا د آدم علیه السلام همیشه نه دی، دا د جلک ورته خدای پاک وښو. مخکې آدم علیه السلام په بیت المقدس کې ولید او دلته ولید صرف یو جلک، لږ سات کې ورته الله پاک دا منظر وښو د آدم علیه السلام، او اشاره ورکړه چې د آدم علیه السلام بعضې بچي به جنت ته ځي او بعضې به دوزخ ته ځي. د هغه ځای نه لاړم دویم اسمان ته، همقسې سوال او جواب وشو، څوکې دروازې ووهله او دم په پوړی روان یم، په پوړی خیجم. مې جبریل یم یوازې که څوک د سره دي نه ما سره معي محمد صلی الله علیه وسلم. په خپله راغلی دی که را بللی شوی دی؟ نه بللی شوی دی. دروازه کولو شوه، چې کولو شو نو په دویم اسمان کې به د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو. د ترورې بچی دا چې د عیسی علیه السلام مور د یحیی علیه السلام د ترور لور وه. یعنی څه مطلب شو؟ د عیسی علیه السلام د یحیی علیه السلام د ترور د لور زوی او یحیی علیه السلام د عیسی علیه السلام د مور د ترور زوی کېده، میندې خویندې وې. خو خلک د ترور نوسیت هم د ترور زوی وایي، د ترورې بچي دواړه ناست. هغې سره ملاقات وشو، حضور پاک په سلام واچو، هغې جواب ورکړه او مرحبا بالاخ الصالح لفظ یې ورته ووایي والنبي الصالح. ډېر پاک او ډېر برګزیده او ډېر لوی بچی او رور او پیغمبر ته زموږ سلام.
هغې نه پس دریم اسمان ته وختلو مغه سوال له جواب وشو په دریم اسمان کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو هغه سلام کلام وشو هم ورته وایي مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ستړي مشي په خیر آلی هغه پیغمبر چې هغه صالح دی صالح معنا خشته ښکلی صالح نیک تم وایي او صالح دې ته وایي چې په چا تکلیف نه په چا هر وخت خوشحالی نم صالحا قبر کې چې څوک کیدي او نیکي ورته وایي نم صالحا یعنی ته د عذاب نه محفوظ یې د تکلیف نه بچې نو صلاح ډېرې معنی لري خیر دلته څه معنا به وکړو چې ته ډېر پاکې برګزیده لوی شخصیت خوشحاله الله ملاقات ته روان وی چې یوسف علیه السلام ته مې وکتل رسول الله مبارک فرمایي د ټولې دنیا د مخلوق نیم حسن خدای ورکړی خشته او ډېر دغه ځای نه لاړم بیا څلورم اسمان ته ومقه اسمان دروازې سره خبرې اترې وشوې په څلورم کې مې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو هغه هم دغسې خبرې اترې وشو چې مرحبا او په خیرالی او هرکلی هغه وشو او ما ته نبی صالح وویو رورې راته ووې پنځم اسمان کې بیا چې او ختم نو د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو پشپگم اسمان کې د حضرت موسی علیہ السلام سره ملاقات وشو او په اووم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو دا پیغمبران چې په حضور پاک ته نو دا په بیت المقدس کې بلکې موسی علیہ السلام په لار په قبر کې لیدلې دی چې قبر کې مولد کې منځ کاو نو بعض حضرات علما لیکي چې الله قادر دی یو وخت بنده یو دی بل وخت بل ځای ته بوځي اس مشکل نه ده یو وخت یو بنده یو ځای کې وي هم هغه بنده خدای پاک بل ځای ته بوځي او یا دا د دوی روحونه چې الله ولا شکلونه ورکړل او یا بعض علما وی سوري مثالی وته وي د دې ټولو پیغمبرانو څخه زموږ ستاسو ټولې نقشې الله سره پرتی دي نو دا هغه متشکل سوري مثالی او شکلی وی چې دا پیغمبرانو سره ولې ملاقات وشو الله په حکمت خبر مونږ ته پته نشته لیکن علماء وی وجه ویلی دي وی د آدم علیه السلام سره لومبه ولې ملاقات وشو په لومبه اسمان کې ولې آدم علیه السلام سره ملاقات وشو وی ګوره دې کې اشاره ته چې آدم علیه السلام د یو جنت نه هجرت کړو دنیا ته یو سفر یې کړو نو حضور پاک تم دې اشاره ورکړي چې تب هم د یو ځای نه بل ځای ته هجرت وکړي یو علاقه به پرېږدي او بل خوا به ځي او چې کوم علاقې ته لاړ شي آدم علیه السلام چې څنګه دنیا ته راغی نو ځمکه ته آباده شوه نو هغه چې کوم وطن ته هجرت وکړي نو هم الله په قرآن او په دین آبادوي او په دویم کې د عیسی او د یحیی علیهم السلام سره ملاقاتونه وشو ولې ځکه د حضور پاک نږدې دور د عیسی او د یحیی سره دی د یحیی او د عیسی علیه السلام او د حضور پاک په منځ کې بل پیغمبر نه دی تیر شوی دا نږدې دور او حضرت عیسی علیه السلام د ټولې ځمکې لګیا دی او سفرونه کړي حضور پاک اشاره ورکړي چې تب هم داسې سفرونه کوي او حضرت یحیی علیه السلام باندې د دین د پاره وینې تتوی شوی ده حلال شوی دی وینې بدن توی د اشاره شو دریم نمبر یوسف علیہ السلام سره ملاقات یوسف علیہ السلام رونو پیتا غرداو خاندان مخالف رونا پیتا غرداو ستا بدقه سرونه خودی نشته خو خاندان باندې مخالف او بیا اغه رونا او اغه مور او پلار رال یوسف علیہ السلام ته سجده ولګولا معافی وغوښتله سجده ولګولا دا قرنگی با دا قوم ستا ټول مخالفت کی اخره کې با دا قوم راځي او ستا بتابع کېږي څلورم کې د ادریس علیه السلام سره ولې ملاقات وکړو لومبه خط ادریس علیه السلام لیکلو د خطوط خط لیکل نو تبم خطونه لیکي
باچاهانو ته او نور خلقو ته دعوت د ایمان به ورکې او دا قرآن به مستا شاگردان صحابه په خط لیکي او بیا هارون علیہ السلام سره ولې ملاقات شو په پنځم اسمان کې نو هارون علیہ السلام قوم ته دعوت ورکړه نو قوم ټول هارون علیہ السلام پرېښود او د سخي عبادت یې شروع کړ دې په دې پرېښود او د سخي عبادت یې شروع کړ اشاره دې ته ورکړي چې ته هم دین حقه بیانې او خلک به د بوتانو د خدای نه ما سوا د نورو څیزونو عبادتونه کوي او اخره کې د موسی علیہ السلام سره په شپږم کې ملاقات شو دې کې څه ته اشاره ده دې کې اشاره دې ته چې د موسی علیہ السلام قوم هغه سره دشمنی وکړه خدای قوم هلاک او موسی علیہ السلام له بری ورکاو نو یاري فکر مکوه ستا قوم بم خدای پاک کې څوک نه مني بدر کې ټول خدای مردار کړل طالب خدای بری درکړي او په اخره کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وکړو چت دا آخری پیغمبر او چې ملاقات شو اشاره دې ته ورکړي چې ستا دین اکثر یې سبد ابراهیم علیہ السلام ان اول الناس بابراهیم للذین هذا النبي والذین څنګه دی اتبعوا هذا النبي دا پیغمبر بتابع ابراهیم علیہ السلام کم دیو لوح محفوظ ته ډڼواله لوح محفوظ لکه څنګه دلته بیت الله دی او خلک دی او طواف ته کوي او منځونه پکې کوي غیر چا پیرا د قرنګ لوح محفوظ کې فرشته عبادت کوي او رسول الله مبارک فرمایي چې روزانه او یا زر فرشته عبادت کوي او کومه فرشته چې یو ځل عبادت وکړي تر قیامت پورې نمبر به نه نشي ابراهیم علیہ السلام وته ډڼواله سلام کلام شو مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح امر توي پیغمبر صالح برگزیدہ او زما بچی دکه نبی علیہ السلام نکه ابراهیم علیہ السلام سلام کلام شو په خیر علیوش دا اغازینا پس دا وم اسمان دی ما بیا الت صدر منتهى ولیدله صدر منتهى په وم اسمان کې یو اونه ده التلاړو او هغه اونه د وم اسمان نه بر اتم اسمان ته تللی ده دونه غټه ده او څنګه په اتم اسمان کې خوري ډېره زیاته خشته وه ډېره ښکلې اونه وه ډېره مزېداره پاڼې هم ډېرې خشته وې او د سرو زرو د سپینو زرو پتنګانو پکې پړقار کو اوس هم بعضې خلک یې دا اونی نو هغې ته دا بلفونه ملفونه پکې لګولي او د شپې دا پړقار کوي چراغان غوندې وي خو دا خو د بنده دي د الله سره څه کمې دی داسې پړقار پړوقي ډېره خشته اونه وه ډېره مزېداره اونه دا هغه اونه ده چې د دنیا څومره مخلوق دی دقه ځای پورې دي بره نشي تللی جبریل علیه السلام او که نورې څونه فرشتې دي د دې صدر منتها پورې دي د دې نه بره نشي تللی اجازت ورته نشته او بره چې کوم د خدای مخلوق دی د دې نه بره هغه دغې اونې پورې راځي لاندې نه راکوزېږي دا اوس الله ته پته ده موږ ته پته نشته چې بره څه دي لاندې خو موږ ته څه ښکاري او څه راته نه ښکاري څه نه خبر یو څه نه یو خبر خو زما وروڼو د خدای ډېر لوی قدرت او طاقت دی موږ ته چې څنګه دی میږي ته ګورو که نه او میږي دی اتی ته ګوري نو دی به حیرانه چې دا لا څه شی دی او میږي چې دی اوښ ته ګوري دی به حیرانه چې دا لا څه شی دی او میږي چې دی اسمان ته ګوري دی به حیران شي چې دا لا څه شی دی او میږي کله جز ولیده میږي ته یو سړی وایي چې یاره یو دنیا شته او امریکا ده پکې او لندن دی پکې او جز دی او سعودي دی او دریابونه دي سمندر دریابه میږي به دا وخاندي او ټوپونه به وایي چې دروغ وایي خوار شي زه خو چې پیدا شوی ما په دا جومات کې ګرځم ړه مې شین شو کله یو طرف ته ځم نه مې سمندر دریاب ولید نه مې تی ولیده نه مې اوښ ولید دا ته لیونی او که دروغ د میږي او خپله دنیا ده بس هغه ته حقه دنیا ښکاري د هغې نه بار د هغه دماغ کار نه کوي دقه رنګې زمونږ چې کم شي وینو زمونږ ورته سترګې رسي او حواس ورته رسېږي مونږ حقه څیزونو ته ذهن رسېږي د هغې نه بار زمونږ مثال د میږو نه چې د هغې نه هم لاندې
دغه اونې ته د دنیا نظام هلته رسېږي بره نشي تلی او د بره نظام هغې پورې راځي لاندې نشي راتلی بس دغه د جبریل علیه السلام فل سټاپ بند بره د نشم تلی دلته به واپس کېږم بره نشم بره به څه کېږي اوس بره به ته اوس په پوړی نه دی بره به ته په بل یو سفر به کې د الله حکمت دی پکې په رفرف به دی رفرف څه شی یو اعلی قالین ګل اعلی قالین هغې به خېږي د ریخمو قالین زمونږ دا قالین خو د پلاسټک نه جوړي زمونږ دا قالین خو د تارونو نه جوړي ګلدار تارونه یې پکې پلاسټکي بعضې قالین د ګډو د وړو نه جوړي بعضې د چیلو د ویښتو نه جوړي پخوا چې کم قیمتي قالین به ابې د ګډو د وړو نه جوړو نه هغه قالین کم قالینو هغه د ریخمو جوړ زونډي ډېر ښایسته او ګلکاري پې د ملغلرو د یاقوتو د مختلفو هیرو او جواهراتو ګلکاري وه چې الله پاکې د رسول الله مبارک غوندې شخصیت دپاره د ناستې یو شی جوړوي نه څونه ښایسته وي موږ سره خو ریخم نشته او نه جوړولی شو الله خو یو کون وی هر څه کې موږ سره سره کم دی الله سره خو سره هر څه ورسره شته نو یو ډېر قیمتي تخت و هغې ته ختم یعنی یو قالین و په قالین باندې کېناستم ډېر اعلی قالین بره روان شو د اووم اسمان نه بره لاړم هلته مې څه ولیدل هلته مې د صدر دفتر چې ورته ویلې کېږي صدر دفتر دا وختي چې ما ووی چې د ابراهیم علیه السلام ډډه والې وه دې ته بیت المعمور وی هغې ته څه وی بیت المعمور چې ابراهیم علیه السلام ډډه والې وه هغې ته بیت المعمور وی بیت المعمور اوس لوح محفوظ ته وخته وی هلته مې څه ولیدل هلته د قلمانو کشار مې اورېده دا زمونږ دا تقدیر او دا عرص او د خدای علم چې الله فرشتو ته ورمخکې کې هغه دا لیکلي کېږي په هغې کې صدر دفتر مرکزي محافظ خانه زمونږ د دې ځمکو یو دغه ریکارډ دلته په پټورخانه کې پټواري صاحب سره بیرلا صاحب سره د هغې نه بره بیا په چارسده کې بله محافظ خانه ده قانونګو آفس ورته وایي هلته پراتې ریکارډ د غونډې چارسدې هلته یې بیا او بیا په پیښور کې مرکزی محافظ خانه ده غټه بعضې ریکارډونه هلته پراته غټه محافظ خانه یا مثلا بل مثال به درکمه دلته بینک دی د دې نه غټ بینک بیا په چارسده کې دی د دې نه غټ بینک بیا کم ځای دی په پیښور کې دی او بیا د دې ټولو بینکونو سردار بینک کې دی په کراچۍ کې دی سټیټ بینک چې ورته لوی د قرنګې غټه محافظ خانه چې دا ټول ریکارډ پکې پروت دی او فرشتې لګیا دي په هغې کې لیکل کوي او قرآن او زبور او انجیل او تورات هر څه پکې پراته دي او زمونږ رزق او زمونږ هر څه پکې لیکل کېږي لګیا دي وی هغې ته ختم یو مستوا یو کولا او ځای و هغې ته ختم او کلمانو کشار مې اورېدل لوح محفوظ سدرة المنتهى عنده جنة المأوى جنة المأوى ته لاړه امې ولیدل او د قلمونو کشار مې واورېدل او د هغې نه پس مې څه وکړل چېرته لاړم د رب العالمین سره ملاقات مې وکړه الله سره ملاقات شو اوس په دې کې هېڅ اختلاف د علماو نشته ټول په دې متفق دي ټول صحابه او ټول چې د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رسول الله مبارک د الله پاک سره ملاقات شوی ملاقات شوی لیکن څه هیڅ خبره نشته په دې کې دومره احادیث دي دومره احادیث چې هغه تقریبا اخبار احاد دي خو په طریقه د مابین اشتراک تواتر ته رسېږي البته یو څیز کې اختلاف شته دا چې آیا الله لیدلی دی او که نه دی لیدلی رؤیت چې ورته وایي په شمېر یو څو صحابه وایي چې نه لیدل نه دي شوی لیکن اکثر صحابه ټول وایي چې نه لیدل شوی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا نقل کئی وی رأیتو ربی عز وجل قل رب میں اولید ملاقات مش دا سے ملاقات نہیں لکا ملاقات نہ امیلی دا دا سے لیدل نہ لکا جی منتاسو کہو زمونږ لیدل خدای چې لکه دا سړی سور دی او سپین دی او غوږونه یې څنګه دي او قد و قامت یې څنګه دی او ملا یې څنګه ده او لاسونه څنګه دي نه لا تدرکه الابصار ادراک داسې نه ادراک او رؤیت کې فرق داسې نه ده او لیدل خو کېږي دا برجی وینم هغه ځای وینم هغه ځای وینم هغه ځای وینم یو دا وینم لکه چې خوا کې نږدې دی او پوره نظر ارسو دا لیدل څنګه دي زموږ عقل او دماغ دلته کار نه کوي خو د جنت کې به که خیر مونږ هم وینو انشاءالله وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة مخونه به الله ته ګورو خوشاله وي تر و تازه وي مزیدار بھائی نو در رب العالمین سره ملاقات شوی او اکثر علماوی لیدل کتلم شوی نو چې څنګه التا الله لورسید جبريل قرآن دې پاتې شوی او الله ته ورسید نو رسول الله مبارک فورا په سجده پریوت او سجدہ کی اللہ پاک تا تحفہ ورکئی اس تحفے تا خدا محتاج ہے نا دے تحفے تا خدا محتاج ہے مجھے مالا مثلا سوک چوشی تا میجتی جامو تا یا پیزار تا یا ڈوڑے تا یا ترکارے تا یا غوخی تا مالا سوک رو عزت ہوتا محتاج ہے اللہ سے محتاج ہے نا 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 دا بل شیر ہے مونگو تا تحفہ وایو نا بل شیر دا اغا شی ورکی اللہ تا شیخ اللہ سر نشتا اغا اللہ سر نشتا اس شی دے اغا جزی دا اللہ دا جزی توفہ میں دل روڑے دا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ عبادت والا توفہ میں روڑے دا او کم عبادت والا تحفہ مالی عبادت دا تعالی دی بل چالا نہ دے بدنی عبادت دا تعالی دی اللہ بل چالا نہ دے قولی عبادت دا جب عبادت دا تعالی دی بل چالا نہ دے دا عبادت تحفہ اللہ کو عبادت نہ کہی گا نا عبادت خو من کو عابد خزیم اللہ کو معبود دے ناشنا تحفہ دا بلکہ یو حدیث کے راضی کہ اللہ دا رسول اللہ مبارک نے تپوسو کو چې صفتونه دې ډېر دي خو ستا په دې ټولو صفتونو کې کم صفت خوښ دی ملاقات ته کنه ستا صفتونه خو ډېر دي د حضور پاک خو ډېر صفتونه دي خو کم صفت ته پکې خوښ دی رسول اللہ مبارک او فرمائل پروردگار زما عبدیت والا صفت خوښ دی چې دستا بندگی دا به خوښ زمون کم صفت خوښ زمون کبر چلو لویو زما دا صفت خوښ دی چې دا کبر جن شم ځان لوی وګڼم او بل سپک وګڼم ځان پسې خپې راکاږم زما دا صفت خوښ رسول اللہ مبارک سوئی دما عبدیت والا صفت وقت ہے اللہ کے دست عبادت حکم ذکر ہو اللہ قرآن شریف کی فرمائی سبحان الذی اوحا بعبدہ لیلا خپل بندے بوتل عبدیت دا ډېر بہترین صفت ہے دا حضور پاک ہو شریف اور بہترین بل صفت رسالت تے خدای پیغمبری ورکړی دا نبوت تے خدای نبوت ورکړی دی خاتم النبیین نے دا ټولو پیغمبران و آخر الانبیاء دا خود پیغمبر مبارک ډېر خشته او ډېر مزیدار او ښکلي صفتونه دي بشیر النذیر دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرمائی ښکلي صفتونه هاشمی قریشی
خشته صفتون لیکن پټولو کې چې رسول الله مبارک ځان لکم صفت خو هغه کم یو دی عبدیت بنده د خدای الله ذکر دلته وی سبحان الذي اغذات هر عیب نه پاک دی هیڅ عیب پکې نشتا اسرا بعبده چې د شپې بوت خپل بنده خپل رسول نه وي خپل بنده دا دومره لوی مقام ته چې رسېدلی دی د دې بندګۍ په وجه رسېدلی دی دا چې ما رسالت ورکړی دی نبوت ورکړی دی دغې زبردسته بندګي ده ځکه الله يعلم حيث يجعل رسالته الله وی هغه زه پیژنم چې چاله پیغمبري کو ورکول پکار دی چې چا کې څومره عاجزي وي څومره خدای ته جاړي او څومره بندګي وي هغه الله وی زه نبوت ورکړم دا زه پیژنم چې کوم دی پیغمبري ورکول پکار الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا التم بیاوي چې ما قرآن په خپل بنده نازل او دلته راځي فاوحى الى عبده ما اوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى والبنده اغوي چې سوحي وتکولا بنده لفظ بندگی دی خدای په مونږ کې پیدا کی عبادت دی خدای په مونږ کې پیدا کی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیدا د عبادت لپاره دی عجزه باندې خدای خوشاليږي په کمزورتیا الله خوشاليږي په بندګۍ الله خوشاليږي او په کبر الله خپه کیږي کبرجن د خدای بدیش لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فزمک په کبر مګردا کبر مکه وجه بعض خلک پزمکه ګرځي کنه که تاسو خیال یې دا مټی داسې وای بس او داسې تاویږي لکه کو ناټی سره لقه بدی ښکاری لړنه ملقه وا ته خو چې دوی شی مو داسې تاویږي او کله د لاس داسې کی او کله د لاس داسې کی شاته ځان ته وګوره شاته ته بل شاته ته نخ کاری لنډه ملقه و په دې بدی ښکاری قدمونه اوچت ماله مړه سبب د پاله جوړ پزمکه به پروت لاله بدنه بیږي مټي مو سبب د لاس نه خدای سمسه جوړه کی او سترګې روزي دا سره باسي باندې انسان پرې دا مړه سبب د پاله جوړ خلې نه بده دیو جوړ لاله به بیږي او دا سترګې بری کېږي وږي شي بیا بسکه الکه ټیک هم غلطه خبر نه ده خبر باندې بیان زما سوکم اوري زما بیان تکبر بنه کوي زبم دان نه خود سوال کوم چې خدایا مام دلوې نه وساتي او تاسو تم بار سوال کوم چې خدایا دلوې نه وسات څوک په خزه خبر کوي څوک په زوی خبر کوي زوی په پلار خبر کوي څوک گاونډي په گاونډي خبر کوي او څوک د کور خاوند په خپل همسایه باندې کو مزدور خبر کوي نه خبر باندې مزدور لچې دیالي ورکه نو خبر باندې ها والا نه خبر باندې کې مړه په عزت باندې راشه بای جان رور کې دستا مزدوری خپا قدر په عزت نن تعالی خدای مال درکدا نه خدای غشتي زبې دی بل امر نن تعالی خدای عزت درکو سونه عزت والا مولد الغټ غټ بادشاہان چې جنون کې پراتی بیا څومره غټ غټ خلک مولد چې پکټ کې پراتی مونږ لراشي جی بابا ته مې دوا وک بس زم خدای دې جوړ کینه نه جوړې دونه دې بد دوا وک سوکا وای خو نه شرمېږي مطلب یې دی چې خدای پاکه زر قبر ته ورسای خدای په رحم وکي الګه بابا ته دوا کامینا حکم ها بابا ته دوا کا چې خدای په رحم وکي رحم نو بابا باندې خدای رحم زمانہ کومه دعا کو چې خدای جوړ کینه نه چې جوړې دوه ولا نه دي خدای رحم دا چې درې خدای د زمکه تل تا وردن نه کی دا غ بابا او چې دلته مټه والے او ټوپونه به وای یا چې په تخته پروت یو بلې لمبای سره شو هغه زور سره شو هغه طاقت او چې ازمکه کې پریوزي او چنجي په ون خلی او خېټه او پړسیږي او لحد مکمل ډک شي دومره خېټه او دومره کلمې او لاسونو په پړسیږي چې لحد مکمل لبریس یو ډک شي او یو بلک ناری کې دا خېټه اوچوي دغه ویډیو په کار د چې مخلوق ته خو دلی دې کبر جرت سمرا کبر من کو مړه من بس باندې کبر اوله نطفه واخره جيفه وفيما بينهما حامل للعاذرا
رومبه سشیو نطفه اخیری سشی دی درنگا میانس کی خیٹه کې سپراته دی د غولو بوجه دا شکر دی چې ډیران په خیټو کې ګرځاو چې بوی بار نه روزي او که معمولی غوندې لږ بین روزي څومره خلق سپېمې بیا پټې څومره سپېمې پټې قبر نه الله سره خایيږي چې نه ولا بیماری راځي نه تکلیف راځي نه مرګ راځي نه چاته محتاج دی نه ډاکټر ته نه حکیم ته نه بچو ته نه ښځې ته هر وخت موجود دی هر ځای کې د الله علم او د الله د خپل شان سره مناسب وجود او هر څوک ورته محتاج دی او دغه ذات چاته محتاج دی دغه محتاج الکبریا و ردائی لوی زما صادر دی زما جامه ده الله پاک فرمای او چې څوک ما سره زما په جامه کې جګړه کوي وی ذلیل به کم منځ را باندې پس پرس کا چې تب دروازه سو کرت په بیم کېږي او ټیټېږي الله تا او دا تندې خدای ته لګي قبر بنه لوی بنه الله نه مسوالم کو عبدیت او بندگی نو سوی التحیات لله والصلوات والطیبات الله وتسوي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي بس تعبدي بعبديت خوشاله او د دې په برکت تعالی ما نبوت درکړي زما رحمت او برکتونه دي بس رسول الله مبارک دعا وشوا ځان تم دعا کوي قل السلام علينا وما هو پدا ګناګار امت وعلى عباد الله الصالحين دا الله فټولو نیکانو بندگانو له الله ستاسو سلام فرشتي پکې आवाज کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده بعبده ورسوله دا خبر معراج کی اوشلی چونکه منز دا الله سره د مسلمان یو رازداری دا یو پټ معراج دی یو رازداری دا نو دا الفاظ الله په منز کې شامل کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس الله یو څو توفیق ورکړي سوال ورکړي یو خو ولا 50 منځونه ورکړه 50 حضور پاک خوشحاله دی ځکه موږ خو الله سره مناجات دی خوشحاله دی په خوشحاله را روان دی اعلان راکوس چې موسی علیه السلام ورته وی الله صدر وی 50 منځونه زما په امت فرض کړ وی دا ډیر دی ګوره زما په امت 2 منځونه ونی شو کول ملای وته ماتاو الا ارجع الى ربك فسله التخفيف واپس شا او د الله نه اسانتیا وغواړه نو لا نو الله دې درخواست وکړي چې الله دا د محمد باندې کم شي دا منځونه وی ښه 15 کم شو بیا راغی موسی علیه السلام لا او ته بیا وای چې دا ما په امت 2 نه شو کوله ستا امت به 15 سال څنګه وکړه واپس شا بیا الله تورا اخره کې 15 پاتې شو بیا ته موسی علیه السلام ویلال شه دام ډیر دی على صلح التخفيف تعسان کیا غوان رسول الله مبارک او فرمایل انی استحیت ربی الله نه حیا راځي ځکه 15 کمیږي نو خو 15 پاتې شو نه چې خدا مطلب چې دا 15 نه غون لرکا ایمان حیا راځي الله د طرفنا आवाज شو انه لا يبدل القول لدي زما خبره نه بدلېږي کوا 15 ما سره بلیکل کېږي 50 ستا امت بلکی لکی منځونه 15 کوي ما سره بسولی کې لیکيږي 50 مونږ دلته 15 منځونه کوو ملائکه اعلی کې بر په لوح محفوظ کې 50 لیکل کېږي دا خدای رحم سبقت رحمتي غضبي کنه نو یو 15 منځونه ورکړې شو دویم څه ورکړې شو دویم د سورته بقره دا اخیری امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انسنگري لا نفرق بين أحد من رسله نا
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين داور دې باندې لوی تفصیل دی دا نه ما یو د عقیدې سره تعلق لري او دویم د امت نه ډیر سخت د بوجونو ختمېدو یو انعامات دی پکې او درې مې ولا صور کړ دریم دا چې ستا امت شرک نه کوي کنه شرک ستا امت چې شرک نه کوي جنت ته ځي شرک خطرناک ګناه کچرته دا واړه ګناهونه کوي دا به تمام معاف کوم څه به سه معاف کوم په تکلیف په بیماره په منځونو په روجو د جمعې په منځ په او د سونو په لمبلو په دې به ختمو او که غټه ګناه کړي په توبه به ته معاف کوم او که پردي حقونه د خدای حق به پوری وي سزا به ورکوم خو همیشه به دوزخ کې نه ساتم بیا به بس او د دې نه علاوه دام ورکړي شو او یو څو سیزونه وته ذکر کړو استاد امت یو څو خصوصیتونه دي یو اسلام دی دا خو بنیادی چیز دی یو هجرت دی یو جهاد دی یو صلات منځ دی یو صدقه ده د رمضان روزي دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا سیزونه ورکړل او رسول الله مبارک واپس راغی جنتونه مولیدل او دوزخونه مولیدل که موقع ان شاء الله چې په معراج کې سلیدلې دي هغه به بل جمعه درته وي ان شاء الله چې موقع وي واپس راغی بیت المقدس ته براق اقصی هغه سوړې پورې تړلې دي او پاغې بیا وسره جبرئیل مرګرتیا وکړه و مسمان نه وسره جبرئیل بیا مرګرتیا وکړه راغی او پاغه براق باندې سور شو او واپس راورسه سونه سات کې دار سو شو سونه سات کې حضور پاک فرمایي چې واپس را لما چې د بسترې نه پاسېدم ګرمه و چې رالم هغه سه ګرمه ولا یخه شوی نه او زنجیر کړو ولا زنجیرو چې تلم نو زنجیر مې راو غورځاو نو چې واپس را لم نو هغه زنجیر لا پځاو درېدلې نو دومره لک سات کې دار سو شو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ولا راغی دلتا اسرا ہوئی زمون علماوی طالبان شپې تل وې دې کې اشاره دې تر چې د شپې په یو معمولی غوندي سکه وې دا تنوین تنکیر او تقلیل طالبان په پويږي په یو معمولی سکه دا ټول سفر شوی سحر چې را پاسې د رسول الله مبارک ابو جهل سره لومبه بلاو شو الکا سنوي زالشتا کنا سناشنا دي سلیدي دي کنا وی او بالکل وی سناشنا دي وی بیگا بیت المقدس ته تلم بلک سات کې بیا راغلی ما ابو جهل ورته رښتیا وی او وی د خلکو مخ کې به وی او بس ابو جهل خوشاله وکړه چې د خلکو مخ کې وی دا څوک مانی خلک یې وته راغون کړ یا راغون ډېکل وراشه کنن خدای بل سوي وی سوي وی چې د شپې په لک سات کې بیت المقدس ته تلم واپس راغلی نو خلق ټوکیانی ټوکې ټقاله کې خندا کې حضور پاک پورې وی ته تلی وی بیگا وی تبا مونږ ته دا وی چې د بیت الاوداس خلق چې غیب شام ته تلی په کې ناستو په عربو کې د بیت المقدس د جمعه سو دروازې جمعه د خار نکم طرف ته دی خار څنګه دی مونږ ته بدالوې کنده خو ته بیگا تلی اصل تاسو نه تاسو کو تاسو زمونږ د جمعات کې ناس د جمعې منځونه کوي کنه او که تاسو نن تاسو کې زمونږ په جمعات کې برسو دغه دي دا تیرونه دي ته پته لا تاسو چې یو شي تر خلکو سوچي نو بیا پته وته خو زمونږ په دې چا صدا کې یو خزاوا هغه خزه کوټه جوړ کړو په کوټه چا قبضه وکړه ودنا شي پاکوټه چا قبضه وکړه اخذ لاله عدالت ته جج لا
یو جج لاړه دا غاصب چا چې کوټه نیولې و داغه وکیلو نو په خوا به دي وکیلانو د قولې والی پټکی به والی کوم باندې خلک وي دا قولې نو هغه وکیل په اخذ جرح وکړه وی ترور یا خور دا کوټه ستا ده ویو وی تا جوړ کړی دا یو وکیل چې ما جوړ کړی په ګلخارانو خپل خونه وی ستا د کوټه کې سو لاړی دي سو برګی دي اخذ وته وی چې وکیل صاحب ما ته خو د برګو پته نه لګي ما خو په خپل نه د جوړ کړی په ګلکار او چې مې جوړ کړی ظالم را نه نیولې دا نو ما ته خو لاړی نه دی معلوم ما ته خو برګی نه دی معلوم یاره وکیل صاحب تا نه یو تاسو وی دا کوټه هم په جون کې یو ځل جوړ کړی دا یو ځل چې تا ورننه او تیم درانه نیولې دا او دا پټکی ته ار ساروي او ما خامس پړې او بیا ار ساروي ما خامس پړې ستاده پټکی سو ولدي بس د وکیل په خله کې لاړو چش نو دا خو ته روزانه وې دا پټکی سو ولدي ګوره دا چې د چا یو شي ته خیال حضور پاک هم لکه وي چې خدای د بیت المقدس ستلم د شپې د بجلی وغه زمانہ کې نه لاټینو د شپې ما خر تماشا کوله سیل مې کو او ما ته جمعه څه معلوم دي اوس کوم چې ما ته پته نشته ور باندې را ټوکې را پورې کوي او کوم چې شتانو ما لیدلې نه دي و چې دا تاسو نه وکړل جل علی الله بیت المقدس الله پاک ما ته بیت المقدس را ښکارا کړ ها هغه به تاسو کو اتفق ما بلاغي د سوالونو جوابونه ورکړه یره وی دا تا وی جادو دی کنه جادو یو کس ته تاسو کو وی زمون قافله چې شام ته تلې وکم دی بھائی حضور پاک ورته فرمایي تاسو قافله پلان کې ده کې را روانه و درې ورځې پس بدل تر ورسید چهارشنبه پروز دا لا بل اور مولانا ادریس خان دهلوی لیکلی دي تفسیرت مصطفی کې د حواله در کوم چې هغه د چهارشنبه ورځ شو قافله رونه رسید او دا زرقانی هم لیکلی دی په شرح د موطا کې زرقانی قافله رونه رسید خلکو وی وګوره تاوی چې نور خطونه مخ کې بنور پریوتونه مخ کې برازي قافله قران لا رسول الله مبارک سوالو کا الله تا یا الله قافله مستا پلاس کې د انوار مستا پلاس کې د پروردگار د انوار له ګذراوا چې قافله راوس سیرت مصطفی کې کاندې هلویم لیکلي دي د معراج په واقعه کې او زرقانی په شرح د موطا کې لیکلي دي ما حواله درک الله انوار ودرو قافله را لمکه مکرمه ترغه نه پس نور روان شو خپل حرکت شروع دا نه هم ټیک شو ابل وی چې زمونږ پلان زمون قافله کم ځای وته شام یعنی داسې من غلط خبرې کولې ولی حضور پاک پلا را قافله ولا سره بس خبره ترې کولې وې تاسو قافله پلان کې ځای کې را روانه و یو خړ اوخته روک شوی و پسې ګرځیدل او بیا پیدام کو تاسو ته بیا وکي ا قافله چې را راغی یو پلان کې ځای کې موږ نه اوخ روک شوی بیا پسې پیدام کو وی پلان کې قافله کم ځای و چې شام ته تللی دا وی هغه قافله زما اوخه غي سره خوا کې تیر شو نو د فلان کې اوخ او یاره درا پریوت خپه ماته شو دو بوجه په د پاسه پرته چې هغه قافله را لغې دي تاسو کو یو دقه دي اوخ ناغانی او یاره د پس مګه پریوت خپه ماته شو دو بوجه په پرته او یو یې پکې عربو کې خور قسم خلکو وې د فلان کې نه تاسو کې هغه په که اوخ د پاسه ځان سره په لوخي کې او به اخی وغه او به ممتس کلی اچرا غنه تاسو کو وی تاسو سره سنوي ناشنا شوی دي د اوبو متعلق یو وی په ساروی د پاسه میزان ته کوزه تړلې و وی چې بیا مې اوبو تاجت شو او مې قتل او به پکې نه وی مې توې شوی وی کتم او چوا خدای پاک کتم او چدا چې دا سچ وی دا رسول الله مبارک ما در نسکلی دا نخي وته وی لیکن سره د اغي حضور پاک ته جادوگر وي او پیغمبر علیہ السلام ته ساحر وي خبرونه مده نو دې کې سبا خبر شته دی چې رسول الله مبارک بیا په جنتونو کې سلیدلې دي او په دوزخونو کې سلیدلې دي کوم موقع ان شاء الله بل جو ذکر کوم خدا حضور پاک عظیم معجزه د معراج